اتلس ځوانان د دې اتلس ځوانانو شاته خپلې کورنۍ وي. اوس نن هر یو په کور کې درد دی. مړي په بلغار کې پراته دي او په کور کې جړاګانې دي. مړی نشته او جړاګانې دي. تاسو په رب یقین وکړئ زما نن اتلسمه ورځ ده چې زه د کور راوتی یم، په همدې هڅه کې یم چې دا څرنګې را انتقال کړو. خو زمونږ هم په وس کې نشته. د هر ملک خپل یو قانون وي. د بلغار قانون دا هغه دی چې دې کې 7 کسانه قاچاقبران نیول شوي دي. د هغې څارنوالي پاتې ده، د هغې محکمه پاتې ده. کله چې په هغې قید ووځي 18 شهیدان به موږ ته را تسلیموي. 2023 د مارچ 14 تاریخ دی. دا د نن ورځې تاسو ته معلوماتو. بیا هم وایم د وزارت خارجه د افغانستان سفارت په انقره کې او د بلغار کې د افغانستان سفارت د دې نه هم ډېره مننه. د دې په دې حق دی چې را انتقال کړي. خو د یو ملک پروسیجر چې سر ته رسیږي هغې کې وخت نیسي. الله تعالی دې شهیدانو ته جنت فردوس ورکړي او کورنۍ ته د زړه صبر. داسې ټول افغانان ټول مسلمانان په دې دردېدلي دي. داسې په هر کور کې درد دی، داسې په هر کور کې غم دی. د دغه ویډیو نه عبرت واخلئ. خپل بچي چې کله ستاسو کورونه وتل د بیکونو سره او نن هغه خپل بیکونه ځان سره نشي راوړلی، مړي دي. مه کوئ. خپل بچي ښایسته ښایسته بچي دي، تعلیم پې وکړئ. افغانستان کې وساتئ در سره. افغانستان کې پې یو کار زمینه برابر کړئ چې کوم پیسې په تاسو په دې خارج ته ورکوئ هماغه پیسو باندې د کار زمینه برابره کړئ. رښتیا ووایئ. نن په درد هسئ یا نه؟ رښتیا ووایئ. نن ستاسو په کور کې جړاګانې دي که نه؟ بس قنصل صاحب تاسو نه هم ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. توجه دې بیا غواړم. لیدې شم نبی او وینما خخپو تړلې په زنځیر یم زه د ستړي ژوند به درته څه ووایم ای لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس څه ووایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي 2023 کال د مارچ 14 تاریخ د نن ورځې خپرونه وه. د جسدونو انتقال انشاءالله هغه به انتقالو، د وخت سره به تاسو سره شیر کوو. خو زما هم اراده ده چې افغانستان ته لاړ شم. کله چې بلغار فیصله وشوه بېرته بیا به راشم. دا به د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. د الله په امان. پشپا اورز ورات یاد تلا دستړي جون بدر تس وایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس څه ووایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي